السلام علیکم د کریک پریس سپورټي چینل قدرمنو لیدونکو سلام پر تاسو ستړي مشه هله د تاسو برو جوړ او خوشاله وي په نن ویډیو کې غواړم چې د بخونی کپټان بدین نایب د لوب په اړه تاسو ته معلومات درکړم. بدین نایب د افغانستان کې د لوګر ولایت کې زیږیدلی دی. د 500 او شلوري لوب په اړه معلومات په 500 لوب کې 40 میچونه کړي دي او په شلوري کې بیا 8 درش کړي دي. اننګزونه 500 کې 4 درش کړي دي او په شلوري کې بیا 1 درش. منډه 500 کې 615 دي او په شلوري کې بیا 390 دي. ایوریج 500 کې 1.21 دی او په شلوري کې بیا 19.15 دی. سټرایک ریټ بیا 500 لوب کې 2.22 دی او په شلوري کې 140.15 دی. لوړ منډه 500 کې 2 دی او په شلوري کې 55 دی. ناټ اورد په 500 کې 15 ځله شوی دی او په شلوري کې بیا 9 ځله ناټ اورد دی. سیلیزه 500 کې کومه سیلیزه نه لري او په شلوري کې هم کومه سیلیزه نه لري. 500 په 500 سیالیو کې 4 دی او په شلوري کې بیا 500 لري. څلوريزه په 500 لوب کې 9 درش دی او په شلوري لوب کې بیا 1 درش دی. شپږیزه په 500 لوب کې 22 دی او په شلوري لوب کې بیا 1 شپږیزه لري. د بالینګ معلومات 500 میچونه یې 40 کړي دي او شلوري بیا 8 درش کړي دي. اننګزونه 500 کې بیا 2 درش کړي دي او په شلوري کې بیا 21 کړي دي. بالونه په 500 کې 1980 کړي دي او په شلوري کې بیا 240 کړي دي. منډي بیا 915 ور کړي دي او په شلوري کې 394 ور کړي. وکټ 500 کې 9 اخیستي او په شلوري کې 9 وکټ. خبالنګ بیا د وشتو منډو په مقابل کې 4 وکټ 500 کې دي او په شلوري کې بیا د 40 منډو په مقابل کې 2 وکټ دي. اکانومي 500 کې د 15.15 په شلوري کې بیا 8.95 ده. درنو لیدونکو دا د بدین نایب په اړه معلومات هله د تاسو به خوښ شي وي. راتلونکي کې موږ سره اوسئ چې نور هم تاسو ته ښه معلومات درکړو.